بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیک. تهران کې د مولوي امیر خان متقی او د بنگلاديش د پارلمان د مشر ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبري. په کابل کې د افغانستان او روسیې د سیاسي مشورتي ناستې دویم پړاو ترسره کېدل او د اروپایي ټولنې او اسرائیل ترمنځ د غزې جګړې پر مهال د میلیارډونو یورو تبادله. دلیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنلیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د چنګاښ میاشتې 14 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی تهران کې د بنگلاديش د پارلمان رئیس حافظ الدین احمد سره د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ځانګړي توګه د سوداګریز اړیکو د ودې په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلي متقی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه اړخیزي سوداګري ظرفیتونه د پام وړ بللي او ټینګار کړی چې دغه فرصتونه باید د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره وکارول شي. د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د مشورت دویمه دوره سیاسي ناسته په کابل کې ترسره شوې. په دې ناسته کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د سوداګرۍ د کچې د لوړولو، د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو او د ترانسپورتي او ترانزیتي دهلیزونو د فعالولو په برخه کې د عملی همکاریو پر پراخولو ټینګار شوی. دواړو لوریو دغه سیاسي مشاوره د متقابلو اړیکو د ګټو د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی او پریکړه شوې چې د دې لړۍ دریمه دوره به په مسکو کې ترسره شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت روغتیايي مرکزونو ته د 615,000 امریکایي ډالرو په ارزښت درمل سپارل شوي دي. په یادو درمل کې 4 قلمه د مرکزي او 2 قلمه د ولسوالیو روغتیايي مرکزونو لپاره ځانګړي شوي دي. او روسي خبره چې د یو راپور پر بنسټ سره لدی چې په غزې کې د اسرائیل له لوري جګړه روانه او په اسرائیلي رژیم د نسل وژنې تورونه لګول شوي دي، بیا هم د اروپایي ټولنې د ځینو بنسټونو او اسرائیلو ترمنځ د میلیارډونو یورو اقتصادي همکاري کیږي. الجزیرې د یاد راپور په حواله ویلي چې د اقتصادي همکاري د غزې جګړې په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره هم دوام لري. قدرمندونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.